ساتوی پسرو وینو دا د شهیدانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور. ساتوی پسرو وینو دا د شهیدانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور. د بالغ ملي رادیو قدرمن اوریدونکو سلامونه او نیکې هیلې مې ومنئ. اوس هم پام کړئ د دې ساعت خبرونو ته. ویان بشیر بشردوست. په بلخ ولایت کې د افغانستان او ازبکستان د سوداګرو ترمنځ رسمي غونډه ترسره شوه چې په ترڅ کې یې د دواړو هیوادونو ترمنځ د 15 میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت دوه اړخیز سوداګریز تفاهم لیکونه لاسلیک شول. په دې غونډه کې د بلخ ولایت مقام مرستیال، د ازبکستان د فرغاني ولایت والي، اماراتي چارواکو، سوداګرو او یو شمېر صنعتکارانو ګډون درلود. ویناوالو د افغانستان او ازبکستان ترمنځ د اقتصادي، سوداګریزو او فرهنګي همکاریو پر لا پراختیا، د پانګونې د فرصتونو پر زیاتوالي او د خصوصي سکتور پر پیاوړتیا یې ټینګار وکړ. د بلخ ولایت مقام مرستیال مولوي نورالهادي ابو ادریس یاده غونډه د افغانستان او ازبکستان ترمنځ د اقتصادي او سوداګریزو اړیکو د پیاوړتیا لپاره مهم ګام وباله او ویل د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ او پانګونې پراختیا به اقتصادي ودې، د کاري فرصتونو رامنځته کېدو او د سوداګریزو راکړو ورکړو د زیاتوالي لامل سي. نوموړي زیاته کړه اسلامي امارت د کورنیو او بهرنیو پانګونو هرکلی کوي او هڅه کوي چې د خصوصي سکتور لپاره د مناسب چاپیریال په رامنځته کولو سره له ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي ډول له ازبکستان سره اقتصادي او سوداګریزې اړیکې لا پراخې کړي. از روی امروز الحمدلله در بین ازبکستان و افغانستان شما می‌بینید که در بخش تجارتی، در بخش همسایگی، در بخش روابط، در بخش سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و همه جانب الحمدلله روابط افغانستان خیلی خوب است. و رفت آمد مردم افغانستان، تجارت افغانستان با ازبکستان و تجارت ازبکستان با افغانستان و مسئولیت ایشی و خیلی خوب است. د ازبکستان هیواد د فرغاني ولایت والي خیرالله بازاروف وایي دغه دوه اړخیزه غونډه د افغانستان او ازبکستان ترمنځ د دوستانه اړیکو او اقتصادي همکاریو د پیاوړتیا لپاره مهم ګام وباله او ویل د سوداګریزو تفاهم لیکونو لاسلیک به د پانګونې، سوداګرۍ د پراختیا او د ګډو اقتصادي پروژو د عملي کېدو لپاره نوي فرصتونه رامنځته کړي. نوموړي زیاته کړه ازبکستان چمتو دی چې له افغانستان سره د سوداګرۍ، صنعت، کرنې، ترانسپورت او پانګونې په برخو کې خپلې همکاري لا پراخه کړي ترڅو دواړه هیوادونه له ګډو اقتصادي فرصتونو څخه ګټه پورته کړي او د خلکو هوساینه او اقتصادي پرمختګ لا پیاوړی سي. افغانستان له پخوا څخه هم له ازبکستان سره د سوداګرۍ په برخه کې غوره اړیکې درلودې او اوس هم هیله لرو چې په راتلونکي کې هم د اقتصادي پراختیا په تړاو ښې اړیکې ولرو. ورته مهال د بلخ ولایت د سوداګرۍ او پانګونې خونې رئیس محمد ابراهیم غضنفر دغه غونډه د افغانستان او ازبکستان ترمنځ د سوداګریزو اړیکو د پراختیا لپاره مهمه وبلله او ویل د سوداګریزو تفاهم لیکونو لاسلیک به د پانګونې، صادراتو او د دواړو هیوادونو د خصوصي سکتور ترمنځ د اقتصادي همکاریو لپاره نوي فرصتونه رامنځته کړي. تفاهمنامه ها راه به خاطر قرارداد رسمی است. وقتی که شما میخواین قرارداد رسمی کنین اول تفاهمنامه ها را امضا میکنین و این با زمین دو تاجر به یکدیگر نزدیک میسازه، زمینه رشد اقتصاد پیدا میکنه، یکی دیگه خود خوبتر میشناسن. تفاهمنامه ها عموما به خاطر همین امضا میشه. د افغانستان اسلامي امارت او ازبکستان په وروستیو کلونو کې هڅې کوي چې خپل اقتصادي او سوداګریزې اړیکې لا پیاوړې کړي. بلخ ولایت د خپل جغرافیایي موقعیت او له منځني اسیا سره د نږدېوالي له امله د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ یو مهم مرکز بلل کېږي. له همدې امله د دواړو هیوادونو د چارواکو، سوداګرو او پانګوالو ګډې ناستې ترسره کېږي ترڅو سوداګریزې راکړې ورکړې زیاتې او د پانګونې لپاره نوي فرصتونه برابر سي. مولوي محمد امین منور د هیواد د شمال زون د تخنیکي او مسلکي زده کړو د نوي رئیس او مولوي حبیب الله عمیر د بلخ ولایت د تخنیکي او مسلکي زده کړو د امیر په توګه په یو لړ مراسمو کې چې د اماراتي چارواکو او یو شمېر کارکوونکو په شتون کې معرفي او خپلې دندې پیل کړې. د هیواد د تخنیکي او مسلکي زده کړو عمومي رئیس مولوي غلام حیدر شاه احمد تخنیکي او مسلکي زده کړې د اقتصادي ودې، د وزګارۍ د کمیدو او د مسلکي کاري ځواک د روزنې له مهمو عواملو څخه
وبللې او د زده کړو د کیفیت په لوړولو د مسلکي مهارتونو پر پراختیا او په ټول هیواد کې د دې زده کړو پر پراخېدو یې ټینګار وکړ. تخصص، مهارت او د تخنیکی او مسلکی تعلیمات د خودکفایی حق محرکه انجن دی چې یو اسلامی نظام لپاره ډیر ضرور او ډیر لازم دی. په همدې حال کې د شمال زون د تخنیکی او مسلکي زده کړو پخوانی رئیس مولوي نور الله صلاح الدین امینی هم د مسلکي او تخنیکی زده کړو رول د متخصصو بشري سرچینو په روزنه کې مهم وباله. دوی ته توفیق ورکړي چې په دغه خپل مسؤلیت کې ښه سرته ورسوي. محترم او معزز مسؤلین او مشران ناست دي. د ادارې تعلیمات تخنیکی او مسلکی په اړه باندې درون مشر ټول جوانب وڅېړل او تاسو ته ویل، خو یو خبره چې هغه په رابطه د اطاعت باندې ده چې رب العالمین فرمای اطیعوا الله و اطیعوا الرسول. د بلخ ولایت مقام د کارکونکو چارو رئیس مولوي سلطان محمد سعید د شمال زون د تخنیکی او مسلکي زده کړو د نوي رئیس مولوي محمد امین منور د مقرري حکم ولوست. د محترم مولوي محمد امین منور تبدیلا ګمارنه د شمال زون د تخنیکی او مسلکي زده کړو د رئیس په توګه محترم مولوي محمد امین منور د سید عالم زوی د بلخ ولایت تخنیکی او مسلکي زده کړو امیر د افغانستان اسلامي امارت د ریاست الوزرا محترم مقام د 645 غړي د 1448 د دویمې د څلورمې نیټې حکم له مخې په دوهم بس کې د شمال زون تخنیکی او مسلکي زده کړو د رئیس په توګه د محترم مولوي نور الله پر ځای تبدیلا منظور او ګمارل شوی دی. په همدې حال کې د شمال زون د تخنیکی او مسلکي زده کړو نوی رئیس مولوي محمد امین منور ډاډ ورکړ چې د تخنیکی او مسلکي زده کړو د کیفیت د لوړولو، د روزنیزو ظرفیتونو د پراختیا، زده کوونکو ته د غوره اسانتیاو برابرولو او خلکو ته د اغیزمنو خدمتونو وړاندې کولو په برخه کې به اړخیزې هڅې وکړي. د تعلیمات تخنیکی او مسلکی چې د اهمه اداره ده، زموږ اصلي هدف چې دی په ملک کې فقر او کدایي ورکول، یعنی د ځوانان دپاره د کار فرصت برابرول، یعنی چې ځوانان ته د کار موزنه برابر شي. په آینده کې زموږ هدف دا دی چې موږ به کومې رشتې ایجادولې هغه به د بازار کار مطابق موږ انشاءالله العزیز ایجادوو. د یادونې وړ ده چې د اسلامي امارت د چارواکو د حکم له مخې مولوي نور الله صلاح الدین امینی د سمنګان ولایت د تخنیکی او مسلکي زده کړو رئیس او مولوي محمد امین منور د شمال زون د تخنیکی او مسلکي زده کړو د رئیس په توګه ټاکل شوي دي. او وروستی راپور ده چې د بلخ ولایت 50 تنه ځوانان د فریلانسینګ په برخه کې د 3 میاشتنۍ روزنیز پروګرام له بشپړولو وروسته فارغ شول. دغه روزنیز پروګرام د بلخ ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست د ځوانانو چارو امریت له لورې د اسلامیک ریلیف موسسې په تخنیکي همکارۍ د ځوانانو د مسلکي وړتیاو د لوړولو او د کاري فرصتونو د رامنځته کولو په موخه پیل شوی و. نور جزئیات زموږ د همکار په راپور کې. د فراغت په دغه مراسمو کې د بلخ ولایت د اطلاعات او کلتور رئیس مولوي محمد الله زرار د ټولنې په پرمختګ، اقتصادي ودې او د هیواد په آبادۍ کې د ځوانانو رول مهم او برخلیک ټاکونکی وباله. نوموړي وویل د افغانستان راتلونکی د ځوان نسل له وړتیا، پوهې او هڅو سره تړلی دی او پر هغوی د زده کړو او ظرفیت لوړونې په برخه کې پانګونه کولی شي په هیواد کې د دوامداره پرمختګ زمینه برابره کړي. هغه زیاته کړه چې د افغانستان اسلامي امارت مشرتابه او د بلخ ولایت مقام د ځوانانو زده کړو، د هغوی د مسلکي مهارتونو او وړتیاو لوړولو ته ځانګړې پاملرنه لري او تل هڅه کوي چې دوی ته مناسب تعلیمي او مسلکي فرصتونه برابر کړي. د نوموړي په وینا د دې ډول پروګرامونو جوړول کولی شي ځوانان د کار بازار ته د اغیزمن حضور او له نوو اقتصادي فرصتونو څخه د ګټې اخیستنې لپاره چمتو کړي. د بلخ د اطلاعات او کلتور رئیس همداراز له ځوانانو غوښتل چې له برابر شوو فرصتونو څخه اغیزمنه ګټه واخلي او د نوې ټکنالوژۍ او عصري مهارتونو پر زده کړه کې لا ډېرې هڅې وکړي. هغه ټینګار وکړ چې زده کړه او روزنه یوه دوامداره پروسه ده او د دې پروګرام فارغان باید د خپلو مهارتونو د لا پیاوړتیا لپاره زده کړو ته نور هم دوام ورکړي، تر څو وکولی شي په بېلابېلو برخو کې د نړۍ د نورو هیوادونو له ځوانانو سره سیالي
وکړي. په همدې حال کې د بلخ ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست د ځوانانو چارو امیر مولوي نقیب الله وویل چې په دغه درې میاشتني روزنیز پروګرام کې 50 تنو ځوانانو د فریلانسینګ اړوند اړینې زده کړې ترلاسه کړي دي. نوموړي زیاته کړه چې د دې دورې له بریالي بشپړېدو وروسته هر ګډونوال ته یو لپټاپ کمپیوټر هم ورکړل شو تر څو وکولی شي خپلې زده کړې د انلاین فعالیتونو او عاید ترلاسه کولو په برخه کې عملي کړي. له بلې خوا د دې پروګرام یو شمېر فارغانو د ورته روزنیزو پروګرامونو له جوړېدو هرکلی وکړ او ویل چې هڅه به وکړي څو ترلاسه شوې پوهه او مهارتونه د اقتصادي ودې د کاري فرصتونو د رامنځته کولو او د هیواد د پرمختګ لپاره وکاروي. هغوی د ځوانانو لپاره د ورته روزنیزو پروګرامونو پر دوام ټینګار وکړ او د ځوان نسل د پیاوړتیا په برخه کې یو اغیزمن ګام وباله. مسؤلین وایي د ټکنالوژۍ او ډیجیټلي مهارتونو په برخه کې د روزنیزو پروګرامونو پلي کول کولی شي د ځوانانو لپاره د کارموندنې او اقتصادي ځان بسیاینې زمینه برابره کړي او هغوی په کورنیو او نړیوالو کاري بازارونو کې د فعال حضور لپاره چمتو کړي. د بالغ ملي راډیو قدرمن اوریدونکو دا و د دې ساعت خبرونه تر بیا مالا پامان او تاسو ته ښه ورځ. ساتوی پسرو وینو دا د شهیدانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور ساتوی پسرو وینو دا د شهیدانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور